څوک چې د جمعې په ورځ د مازدیګر د مونځ د بعد دا عملو کی دا وظیفو کی بل جمعه بنی راغله الله جل جلاله به د تمام حاجات پوره کړي الله جل جلاله به د تمام مقاصد پوره کړي وي کوڅو کې د رشتې د پاره کوي کوڅو کې د کاروبار د پاره کوي کوڅو کې د یو ضروری مهم کار د پاره کوي کنه دا وظیفه ډیره اعلی وظیفه ده نو د دې وظیفې د خودلو نمخ کې زتا اوس یو ضروری اجزانه درخواست ابتدا کوم چې مال به د دې شکرانه راکوي شکرانه به څنګه چې سړی ډاکټر لاړ شي ډاکټر ته پیسې اخلي نو د دې شکرانه دا چې دا ویډیو تاسو سونه شیر کول شي د ثواب په نیت باندې نو شیر کې نه د لایکس په مطلب نه د ویوز په مطلب صرف په دې مطلب باندې چې زما استاد لپاره دا ویډیو دا اهم پیغام چې کوم دی د قیامت پورې صدقه جاریه وګرځي او موت ته ثواب ملو شي نو هغه وظیفه چې کوم دی ډیره اسانه وظیفه ده کله چې تاسو د جمعې په ورځ د مازدیګر منځو کې په خپل ځای باندې بکینې او درې پیری با سوره اخلاص وایي قل هو الله احد د اخره پورې بیا بدرې پیری آیت الکرسی وایي د اغه نه بعد بیا 25 پیری لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين په دې سکرین باندې بتاو تخکاری لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين 25 پیری دا الفاظ وایي بیا به چې کوم دی د دینه بعد درود ابراهیمی وایي درې ځله کوم چې موتا په مانځ کې وایو اللهم صل علی محمد دغه به درې ځله وایي او بیا به الله جل جلاله ته دعا وکړي کو تاسو د کم حاجت لپاره دعا کوي کنه ان شاء الله تعالی الله جل جلاله به ابل جمعه براغلني الله جل جلاله بس تاسو هغه حاجت هغه مقصد به پوره کړي السلام څوک چې د جمعې په ورځ د مازدیګر د مونځ د بعد دا عملو کی دا وظیفو کی بل جمعه بنی راغله الله جل جلاله به د تمام حاجات پوره کړي الله جل جلاله به د تمام مقاصد پوره کړي وي کوڅو کې د رشتې د پاره کوي کوڅو کې د کاروبار د پاره کوي کوڅو کې د یو ضروری مهم کار د پاره کوي کنه دا وظیفه ډیره اعلی وظیفه ده نو د دې وظیفې د خودلو نمخ کې زتا اوس یو ضروری اجزانه درخواست ابتدا کوم چې مال به د دې شکرانه راکوي شکرانه به څنګه چې سړی ډاکټر لاړ شي ډاکټر ته پیسې اخلي نو د دې شکرانه دا چې دا ویډیو تاسو سونه شیر کول شي د ثواب په نیت باندې نو شیر کې نه د لایکس په مطلب نه د ویوز په مطلب صرف په دې مطلب باندې چې زما استاد لپاره دا ویډیو دا اهم پیغام چې کوم دی د قیامت پورې صدقه جاریه وګرځي او موت ته ثواب ملو شي نو هغه وظیفه چې کوم دی ډیره اسانه وظیفه ده کله چې تاسو د جمعې په ورځ د مازدیګر منځو کې په خپل ځای باندې بکینې او درې پیری با سوره اخلاص وایي قل هو الله احد د اخره پورې بیا بدرې پیری آیت الکرسی وایي د اغه نه بعد بیا 25 پیری لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين په دې سکرین باندې بتاو تخکاری لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين 25 پیری دا الفاظ وایي بیا به چې کوم دی د دینه بعد درود ابراهیمی وایي درې ځله کوم چې موتا په مانځ کې وایو اللهم صل علی محمد دغه به درې ځله وایي او بیا به الله جل جلاله ته دعا وکړي کو تاسو د کم حاجت لپاره دعا کوي کنه ان شاء الله تعالی الله جل جلاله به ابل جمعه براغلني الله جل جلاله بس تاسو هغه حاجت هغه مقصد به پوره کړي السلام